رفع الیدین کې او کنه کې منظر راځه ته درس ته موږ سره کینې او کنه کینې خو منظر خو راځي کنه زموږ ورور یې مسلمان یې ها غلطیانې د پکې شتي هغې به ورو اصلاح کړو ته به زما د غلطیانو اصلاح کې زه ستا دا یم دا خو زموږ ورورولي ده دا خو زموږ دین دی یو سړی حنفي دی د کافر خو نه دی یو سړی شافعي دی داسې کافر خو نه دی حنبلي کافر خو نه دی مالکي کافر خو نه دی پنجپیری سے کافر خو نه دی دیوبندی سے کافر خو نه دی حیاتی کافر خو نه دی مماتی کافر خو نه دی او چا ورته کافر ویلي چا ورته مشرک ویلي دي چې دی په جوماتونو بند دی او په هر ځای بند دی نو خو راځي تاسو ټول زموږ وروڼه یې زه ستا ورور یم تاسو زما وروڼه یې د یو بل اصلاح کوو په ما کې هم غلطي وکړي دغه صفا راته ووایه ښه واضح راته ووایه خو د ادب په چوکاټ کې او دلیل په رڼا کې زه به تا ته ستا غلطي بیانوم یو بل اصلاح به کوو او دغه شان به د امت روان یو یو ښایسته سفر به ساتي خو که ته دا ویل چې زما مذهب جدا دی او ستا جدا دی زما په تا پسې لمونځ نه کېږي زما ستا په درسونو کې زړه نه لګي زمونږ د جنکۍ تاسو ته نشي واده کېدی زمونږ رشتې تاسو سره نشي کېدی زمونږ غمخواري تاسو سره نشي کېدی نو بیا خو اختلاف ته جوړه زه خو اختلاف نه جوړوم په موږ دې څوک ثابته کړي په ما دې څوک ثابته کړي دا څو کاله الحمدلله مسلسل د دعوت روان دی انشاءالله مخکې هم د الله په توفیق سره روان چېرته موږ یو ځای کې ویلي چې یو سړی ځان ته سلفي نه وي او اهلحدیث نه وي د دې سره غمخواري مه کوه چېرته ما ویلي موږ چېرته ویلي چې یو سړی ځان ته سلفي نه وي هغه جومات ته مه پرېږده چې ځان ته سلفي نه وي د هغه جنازې له مه ځه چې ځان ته سلفي نه وي د هغه خوشحالۍ له مه ځه چې ځان ته سلفي نه وي د هغه تپوس له مه ځه چې ځان ته سلفي نه وي تجارت ورسره مه کوه چې ځان ته سلفي نه وي مړې کړه چې ځان ته سلفي نه وي کافر ورته وایه دا مو کوم ځای کې ویلي او انشاءالله د قیامت سحر به راشي یو څوک یې به موږ نشي ثابتولی ولله الحمد ځکه دا زموږ منهج نه دی نه موږ د خوارجو نظریه لرو نه د تکفیریانو نظریه لرو نه د مرجئو نظریه لرو او نه ړانده متعصبه مقلدین یو او نه الحمدلله بدعتیان یو من متبعین یو محمدیان یو سلفیان یو اهلحدیث یو الحمدلله قرآن او حدیث هم منهج دی هر مسلمان هم د زړه سر دی او چې په چا کې کمی وي نو هغه ته وایي ورور تا کې دا غلطي ده او دا ورته هم دې ته وایي تنقید برای اصلاح تنقید دې دپاره نه کوو چې زه د زړه تشفي کوم زما تا سره ذاتیات دي پوله پټۍ زما د چا سره شریک دی تنقید دې دپاره کوم چې ته خپله اصلاح وکړو چې اصلاح وکړي چې الله دې وبخي دې دپاره تنقید دی نو دا زمونږ منهج دی چې څوک یې نه پېژني ویې پېژني الحمدلله نو د پیغمبر باره کې هم دا خبره شوې ده چې دی څه کوي دوی اختلاف راغسته ابو جهل څه کمقل دی نو وی یا الله نن ته څه وکړه فیصله وکړه زموږ په منځ کې یعنې هغه چا له بری ورکړه چې رشتې پالي اختلافات نه جوړوي هغه چا له بری ورکړه او تباه که هغه سړی چې نوي خبرې کوي اختلافات یې جوړ کړي رشتې ماتې کړي هغه الله واضحه کړي چې هغه څوک دی اوس که داسې کې یو سړی وایي چې د پیغمبر دا خبرې نه وي نه وي د ټولو پیغمبرانو هم دقه خبرې وي دا خو نه وي نه وي نه وي خو د دوی دا وي د الله بندګي دا خو پخواني مسله ده دا خو اصل او بنیاد دی د بت بندګي دا نه وي ده که نه کنه اصل د دوی دا دی اصل څه دی اصل توحید دی په دغه فطرت د انسانان پیدا دي مسلې خو دوی نه وي جوړې کړي دي نو الله ورته وایي که تاسو فیصله غواړئ جو درله فیصله